د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ له باورونو ډکې یوې بلې سیمې ته روان یو. په واورو سپینه دغه سیمه چینځی نومیږي. د غره په لمن کې پروت دغه زیارت ته خواجه صبوري ولي وایي او د ولایت له لرې پرتو ولسوالیو ورته ناروغ لرونکي کسان راځي. شیر که خودی بس حیوانات ونیول یا به ښځو دغه نه ایستل بیا دا بعضې علما ولې دا اوس غیر شرعي خبره بیا مهاله کړه، اوس ورکې بله پیدا کړې ده. دغه خټینه کوټه کې زیارت کوونکي له بارانه پټیږي او ډیری وخت زاړه دیني کتابونه هم پکې ایښودل کېږي. داسې وخت کې یو مریض راغی نو له باندې نسې را روان و، ډېر په چیغو په بغارو و چې کله داخل د زیارت ته راغی بس بېرته په خپلو پښو ته الله پاک شفا ورکړه او مریض روغ شو. خو حیرانونکې دا ده چې د زیارت شاوخوا ولاړې څو هسکې ونې د دقیق شمېر وړ نه دي. د همدې سیمې له عمر خوړلو کسانو مو وپوښتل آیا دغه ونې مو تر اوسه دقیق شمېرلي؟ نه یم پرې کامیاب شوی چې شمار یې دقیق راغلی، که نو خامخا مې شمېرلي. له یوې خوا نه مې هم شمېرلي یو قسم راغلي، له بلې خوا مې چې شمېرلي بل قسم راغلي، یعنې حساب یې نه ده صحیح شوی. خلک څه وایي ولې؟ بس دا د الله حکمت دی، په دې کې خلکو هم دا تجربه نه ده ترلاسه کړې چې دا ولې داسې دي. دې کې هم د الله حکمت ده چې په څه وجه باندې دا نه شمارل کېږي او نه تر اوسه چا شمارلي دي. د کلي له ځوانې طبقې مو هم همدا یوه پوښتنه وکړه. ځواب یې دومره توپیر نه درلود. وایي شمېرلي دي خو په شمېرلو کې یې تل تېر وځي. چې حساب یې کې کله لس وي، کله نهه وي، کله 11 راځي. همداسې دغه نور هم حساب کړي دي خو حساب کله زیات شي کله کم. دا ونې موږ ډېر ځلې شمېرلي، شپږ پیرې تر 10 پیرو یې وشمېرو. کله چې سي موږ چې داسې له یوه طرف نه یې وشمېرو نو 11 شي، او کله چې له بل طرف نه وشمېرو 10 شي. بعضې وخت دې ته هم رسېږي چې له یو طرف یې شمېرې 8 وي، بل طرف نه 9 شي، کله 11 شي او کله هغه ته 8 ته راکت کېږي. نو د دې حساب دقیق نه شمېرل کېږي. ونې وار وار شمېرل شوي خو شمېر یې جلا جلا دی. کله 8، کله 9، کله 10 او کله ان 11 کېږي. خو ولې؟ دا ونې دا خو ان د قدیم نه دا ونې الله پاک شنې کړي دي، عین قدیم نه. نو دا هېڅ چا ته نه دي معلومې چې څه وخت شنې شوي دي او دوی په څه رقم باندې د شمېرلو حساب یې چا ته نه معلومېږي. نو دا هم دې کې یو حکمت ده، دا هم د الله پاک یو حکمت ده، ځکه دا زیارت ډېر سینده زیارت ده او ډېر صبرناک زیارت ده. او دغه ونې دي چې دي دا ژمی اوړی شنې دي، په ژمي کې هم شنې دي، په اوړي کې هم شنې دي. خو تنه په ژمي کې لږ د شانته پیکا غوندې شي چې کله پسرلی شي بېرته تازه تکې شنې شي. جالبه ده. په سیمه کې مو له ډېرو خلکو پوښتنه وکړه چې تاسې له کوچنیوالي نه څو ځلې دغه ونې شمېرلي دي خو دقیق حساب یې نه معلومېږي. تاسې وګورئ دا یوه ونه ده، دا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ونې سوي. اوس دې خوا نه شمېرم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 دا یې لاس.